تب مخلوقات باندې رحم کوه الله سبحانه وتعالى پتا باندې رحم کوي. اسامه بن زید رضی الله عنه روایت ته وی د رسول سم یو لور وا او هغه پر رسول سم په یو کس راولېږو چې یا رسول الله سلام راولېږو او راشه خپل زوی ته یاد کو چې هغه بیمار دی او بزن کدن کې په آخري وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم په یو کس ورېږو فارسل يقرئ السلام رسول صلی الله علیه وسلم سلام جواب ورکو او بیا ورته چې ورته ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ورته چې بس چې دي دام د الله دي چې واغ دام د الله او الله هر کار په نیټه باندې کوي د هر شی مقرر وخت بس صبر کوو د الله نه اجر غواړ. فارسلت اليه تقسم عليه لياتينها اغي بيدا كسر ولي وقسم ورسول من الجرايزيبه. فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. رسول صلى الله عليه وسلم سعد بن عباده معاذ بن جبل وابي بن كعب زيد بن ثابت ونور صحابه الكرام رضي الله عنهم اجمعين. فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع. دا ما شوي رسول صلى الله عليه وسلم داغه سا ګډ وډو وته تي دغه ټیرو کې ففاضت عينان الرسول صلى الله عليه وسلم وخ روان شو. فقال سعد يا رسول الله ما هذا سعد الرنوي سعد بن عباده يا رسول الله مطلب دا چې ته موږ منع کوې چې مصیبت په وخت کې به واویلا نه کوئ چغې به نه وایي او د جاهلیت خبرې نه کوئ او تاسو جاړئ دا مطلب چې جړه ناروا ده سترګو نه اوښکې تلم ناروا ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم هذه رحمه وسعد دا خو یو رحمت ته جعلها الله في قلوب عباده الله د خپلو بندګانو په زړونو کې اچولی. وانما يرحم الله من عباده الرحماء او الله بخپلو بندګانو کې په هغه خلکو باندې رحم کوي کوم چې په مخلوق باندې رحم کوي. متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې. رسول صلی الله علیه وسلم انسان د زړه نرم او بیا د هغه په شان رحیم انسان د هغه په شان رحیم انسان په دې مخلوقاتو کې نشته. څنګه د رحمت دا صفت چې هغه په دې زړه کې نو د ماشومې چې ولیدو او د دې ماشوم نه ساوزي دغه ټیم کې بیا نوسۍ نو هغه ته ښه ګراني ځکه چې رشته کې ورسره دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې روانې شو. وی دا خو یو رحمت دا بعض خلک وایي زما د سترګو نه یو اوښکې نه ځي ښه لکه دا داسې یو دغه ګڼي چې یعنې زه ډېر یو مضبوط نه. هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. دا یو رحمت الله د انسانانو په زړونو کې اچولی. یو نیم ځکه انسان که ځان کنټرول هم کړي خو د سترګو نه اوښکې لاړې شي دا یو رحمت. او چا کې چې دا رحمت نه الله پې هم رحم نه کوي. د دې لپاره دا حدیث ما بیان کو. یو حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ناسو او دا نوسی رالو حسن او حسین رضی الله عنهم رسول صلی الله علیه وسلم ښکلي کړو. هغه یو صحابي ته یا رسول الله تاسو ماشومانه ښکلوئ؟ رسول صلی الله علیه وسلم ویلي زما خو لږ زامن دي ما نه د اوسه پورې ښکل کړي. ناشنا جواب د رسول صلی الله علیه وسلم ورکړو زه څه وکړم چې الله یې د زړه نه رحم ویستی. او په یو حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي په مخلوق باندې چې رحم کوي نو خالق پې رحم کوي. نو دا یو رحمت دی چې الله سبحانه وتعالی انسانانو په زړونو کې اچولی خو ټولو ته نه دی نصیب. د بعضو د زړونه د ظلم نه ډک او د زیاتي نه ډک یعنې په انسان باندې زړه نه سوځي ظلم زیاتی به کې کله کله به ته داسې مواقف ویني اکثر په دې ویډیوګانې کې نن سبا خو د هر شی په ویډیو کې چلیږي او هر سړي سره په موبایل کې دې ظلم زیاتی به کېږي چې انسان حیران شي چې دا چې کوم ولاړ دي چې دوی زړونه ګورې د څه دي خو د هغوی په زړه کې دننه رحم نه. بل حدیث واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی امام احمد بن حنبل امام ترمذي راوړی الراحمون يرحمهم الرحمن چې څوک رحمت کوي په مخلوق باندې يرحمهم الرحمن رحمان به په دوی باندې رحمت راوړي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وی
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. پس مکه ولا باندې شفقت کوي الله به اسمانونو ولا به تاسو شفقت وکړي. اسانتیا پیدا کوا. او دې کې ښکلی مثال بني اسرائیلو کې یو سړی وکړ خلکو له به قرضې ورکولې. رسول صلی الله علیه وسلم واقعه بیان کړې. مالدار سړی خلکو سره به منډې وایي. بیا چې به کله د خپل نوکران لېږل وخت به پوره شو ورته به ورته ووایي چې وخت پوره شوی دی که ورسره ووایلی دي که نه وي ماف کوي یې ځکه چې موږ هم ګناهګار یو کېدای شي الله ماف کړي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه سړی چې مړ شو الله ماف کړو. ولې ځکه چې د الله په مخلوق باندې رحم وکړه د هغو سره اسانتیا پیدا کړه الله د ده لپاره اسانتیا جوړه کړه. د معاملاتو کې لږ اسانتیا راولئ. بل حدیث واوره. رسول صلی الله علیه وسلم وایي امام احمد بن حنبل امام بخاری په کتاب الادب کې دا روایت راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په منبر باندې دا خبره وکړه ارحموا ترحموا واغفروا یغفر الله لكم. رحم کوي په دې انسانانو باندې شفقت په زړه کې راولي الله به تاسو رحم وکړي. بخانه کوي د انسانانو ته الله به ستاسو ګناهونه وبخي. الجزاء من جنس العمل. ته چې څنګه کېدې چې ورسره کېږي چې ته انسانانو سره سختي کې الله به سره سختي پیدا کوي. ته انسانان نه بخي الله به هم ته نه بخي. دا یو نیم سړی دومره ظالم چې یو څو سوه یا یو څو زره روپۍ به یي معمولي غونته کې ځمکه به یو دا جرګې به ورسره کیني پاسې او خلک به ځي راځي مینت نه نشته. دا خلک دي چې الله د رحمت نه محرومه دي او د الله د مغفرت نه محرومه دي ځکه خو دوی ته د توفیق نه میلاوي. یو بل ناشنا روایت ته وایم امام احمد بن حنبل امام بخاری راوړی په ادب المفرد کې یو کس راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله انی لاذبح الشاة وانا ارحمها. یا رسول الله کله کله دا بیزه یا ګډه لالومه یو داسې شفقت مې پرې راشي دا زړه مې سم سوځي. یعنې یو سړي دا زړه دومره نری وي چې په دې څاروي باندې زړه سوځي. انسانان خو پرېږده په انسانانو خو یې سوځي خو په څاروي باندې زړه سوځي. رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا جواب ورکړو والشاة ان رحمتها رحمك الله. نو چې ستا ته رحم کې په ګډ او بیزه باندې الله به تا باندې رحم کوي. ګوره څاروي سره چې د رحمت معامله وکړه الله به تا سره د رحمت معامله کوي. نو د انسانانو باره کې بیا څه خیال دی؟ د انسانانو سره نرمي کوئ. دا الله سبحانه وتعالی به د خپلو بندګانو ګوره ډېر زیات مین دی ځکه حدیث کې دا راځي لزوال الدنیا اهون علی الله. دا ټوله دنیا چې ختمه شي دا د الله په نزد وړه خبره ده د دې په مقابل کې چې یو سړی راولګي او په ناحق یو مسلمان مړ کړي. دومره د دې مسلمان مقام دی د الله په نزد چې د ټوله دنیا دې ورانه شي هېڅ خبره نه خو چې دی مړ نه شي. زموږ د معاشره کې د ظلم او د زیاتي ته وګور. زما ټولو ته د نصیحت دی کوموله چې الله سبحانه وتعالی مال ورکړی د هغوی سره نوکران دي خادمان دي په دې خپلو نوکرانو خادمانو په دوی باندې رحم کوئ. دوی سره شفقت معامله کوئ. په کور کې پلار ته زموږ دا نصیحت دی چې بچو سره د شفقت معامله کوه. مور ته دا نصیحت دی چې د بچو سره شفقت معامله کوه. د انګیاندو سره خصوصا د شفقت معامله کوئ چې څومره زنانه دي هغه ټول ته زموږ دا نصیحت دی د زړه نه چې دا کومه جنۍ چې تا کور ته راوستې د خپل زوی لپاره دا هم یو انسانه ده. د دې نه غلطیانې کېدی شي دې نه کوتاهي کېدی شي دا ستړي کېږم دا بیماره کېږم دا خفه کېږم دا غمجنه کېږم دا په ژړا کېږم زموږ په شان انسانه څه بل شان خو نه ده. د هغې سره د رحمت او د شفقت معامله کوئ. او دغه شان سړو ته زموږ دا خاص نصیحت دی چې د ښځو سره شفقت معامله کوئ. ښځه غریبه خو رسول صلی الله علیه وسلم ته کمزوری مخلوق ویلی. رسول صلی الله علیه وسلم سوی الله نه ویرېږي د دوو کمزورو مبارک یتیم او زنانه. یتیم هم کمزوری غریب څه نشي ویلی. بچې مشرانو څه فیصله وکړه غریب ورته غلی ناست او دغه شان زنانه څه نشي ویلی. نو داسې ظلم او زیاتې دې نږدې ورځو کې دا واقعه را پېښه شوه چې په یو کور کې خواښې او
د دې جنۍ خاون او د هغه رونه او ټولو په شریکه چې دی نو یو جنۍ ووژله چې د هغې یو ماشوم یا ماشومه هم شته دا د کوم ځای انصاف دی او دا د کوم ځای عدل دی او دا د کوم ځای انسانیت دی اسلام خو پرېږده انسانیت چېرته لاړ چې دومره یو سړي زړه سخت شي چې یو پردی ماشوم یو پردی بچی د هغې په سینه کې هم زړه دی او هغه دوی په شریکه باندې وځي او بیا دې ته پښتو وایي او دې ته غیرت وایي داسې پښتو او داسې غیرت نه دی الله سبحانه وتعالی موږ د همیشه دپاره لرې ساتي دا بېغیرتوب دی نو خاوندانو ته موږ دا وایو چې د ښځو سره د شفقت معامله کوئ غریبه کمزورې دې سره ته څه زور ښې د خیر دې معاف کوئ که چېرته غلطي دې وشي که چېرته پوهه نه شي نه هېڅ خبره نه ده الله به تا سره د رحمت معامله کوي